معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. نهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وروڼو، په تېره برخه کې مو وویل چې معظم علي له پیله تر پایه ټوله کیسه ورته وکړه چې کله ده د اسب د مرګ کیسه کوله نو غږ یې په خپل واک کې نه و. د فرحت په اړه ده تر دې زیاته څه ونه ویلی سوای چې په وروستیو شېبو کې اسب خپله خور ډېره یادوله. قدرمنو اورېدونکو، تر دې وروسته به هر سهار او ماښام معظم علي د حسین بیګ پوښتنې ته ورتلی او تر څو ساعتو به ورسره ناست و. په مرشد آباد کې به یې ایله 20 ورځې تېرې شوې وې چې میرمدن ورو غوښتي او ورته یې وویل: معظم علي، د سرحد وضع ښه نه ده. مراټیان بیا سره پورته کړي دي او جاسوسانو علي وردي خان ته خبر راوړی دی چې عطاالله خان او میر جعفر په کټک کې ناست یې او د حکومت پر خلاف کومه خطرناکه دسیسه جوړوي. زه غواړم چې سمدستي سرحدي کلا ته ځان ورسوه او دې ته پام کوه چې دغه خلک له مراټیانو سره څه جوړجاړی ونه کړی سي. معظم علي وویل: که وضع داسې وي نو زه به همدا نن بیرته ولاړ سم. میرمدن له میز نه یو کاغذ راواخیست، معظم علي ته یې ونیوی او ویې ویل: دا ستا د نوي منصب په اړه د علي وردي خان فرمان دی. ته یې د اړیسا د والي د مرستیال او د سرحدي سیمو د ساتونکو په توګه ټاکلی یې. تا ته یې د 2000 تنو سرتیرو قومنده په لاس کې درکړې ده او د کټک والي ته یې دا حکم ورکړی دی چې په سرحد کې د دفاعي تاڼو د جوړولو لپاره له سرکاري خزانې نه لازمي پیسې برابرې کړي. نن به تا ته ګرانه وي چې کوچ وکړې، ځکه خو زه وایم چې ته سبا سهار ته تړکې ته روان سه. عطاالله خان ته به دا حکم ورسي چې 1000 تنه نور سرتیري هم ستا په قومنده کې درکړي. چې له میرمدن سره تر لیدو وروسته معظم علي کور ته ستون سو نو مور یې د بالخانې په یوه خونه کې ناسته وه. معظم علي هغې ته نږدې کښېناست او ویې ویل: مور جانې، زما رخصت یې منسوخ کړ او سبا سهار ته به روانېږم. مور یې په اندېښنه سوه او ویې ویل: زویه، کوم خطرناک کار ته به یې نه یې استولی؟ معظم علي وویل: نه مور جانې، زه یې د اړیسا د سرحدي سیمو د پوځ مرستیال ټاکلی یم. مور یې څکه سوه او ویې ویل: د پوځ مرستیال؟ معظم علي وویل: هوکې مورې، آیا ستا په نظر پوځ د سالاري منصب ستر منصب دی؟ مور یې وویل: نه زویه، زه خو دعا کوم چې ته کوم ورځ د بنګال د پوځ ستر سالار سې. پلار جان دې چې دا خبر واوري ډېر به خوښ سي. هو رښتیا، ما تا ته یوه خبره هېره کړې وه. د اسب د مرګ خبر لا نه و راغلی چې له ډاګې نه یو ډېر لوی رئیس چې د بیرزا صاحب خپلوان دی له خپلې مېرمنې سره راغلی و. هغوی خپل زوی ته فرحت غوښته. د فرحت د مور همدغه هیله وه چې لور یې دغه هلک ته په نامه کړي، خو میرزا صاحب په دې خبره ټال کړ چې کله اسب راسي زه به له هغه سره یو ځای ډاګې ته درشم او هلک به ووینم، بیا به پرېکړه کوم. زویه، زه کله کله شورتنه وهم چې فرحت به زما مژور سي، خو یوه ورځ مې چې ستا پلار ته دا خبره ور یاده کړه نو هغه را باندې پرچ ول. هغه ویل چې زړه دې غواړي چې موږ له دې ځایه پرې وشړې. د میرزا صاحب دا نیکي لږ ده چې دومره په مهرباني چلند را سره کوي. زه خبره نه یم چې کومې کورنۍ د فرحت غوښتنه کړې ده. 2.5 کلي ځمکې لري. بیا که موږ څه حیثیت لرو هم له میرزا حسین بیګ نه دا هیله باید ونه لرو چې خپل لور له خپل قوم پرته بل ځای واده کړي. که ستا پلار جان زه نه وای ایثار کړی نو شاید د فرحت له مور نه مې د هغې په اړه پوښتنه کړې وای. فرحت ډېره ښه انجلۍ ده او دا زما د زړه تر ټولو لویه هیله ده چې دا زما نژور سي. ځکه خو زه دا دعا ډېره کوم چې ته ډېر لوړ منصب ته پورته سې. کله کله فکر کوم چې میرزا صاحب بې له کوم سببه ستا سره دومره مینه نه کوي. کیدای سي هغه د فرحت په باب په خپل زړه کې کومه پرېکړه کړې وي او دی د هغه ورځې په انتظار وي چې د خپل وړتیا په زور د لوړو کورنیو له هلکانو سره سیالي وکړی سي.
که نه د فرحت لپاره د لکهونو د یوې ډېرې لوړې کورنۍ ریباران هم راغلي وه او میرزا صاحب هغوی ته هم هیڅ پام ونه کړ. معظم علي وویل مورجانې. مور یې وویل څه خبره ده زویه؟ معظم علي وویل هیڅ هم نه مورجانې، ما ویل چې تر ما مخکې تا باید د یوسف ورور د واده غم خوړلی وای. مور یې ځواب ورکړ یوسف ته 3 ځایه د واده پیغامونه راغلي دي، خو هغه 3 واړه نجونې زما نه دي خوښې. د عبدالله خان لور مې خوښه ده، خو هغوی له دې ځایه کلکتې ته تللي دي. ستا پلار جان څو ځلې وغوښتل چې هلته ولاړ سي، خو وخت یې ونه موند. تېره میاشت چې لیک راغلی و، هغه 6 کال ته حج ته درومي چې له حجه بیرته راستون سي، نو ستا پلار جان به خامخا ور واستوم. معظم علي تر لږ ځنډه چوپ و، بیا راجګ سو ودرېدی. مور یې وپوښتل چېرته ځې؟ معظم علي وویل میرزا صاحب ته. چې دروازې ته معظم علي ورنږدې سو، بیرته یې مور ته مخ راواړوه او ویې ویل مورجانې رښتیا ووایه، فرحت دې ډېره خوښه ده؟ مور یې وویل هوکې زویه. معظم علي وویل خو مور یې هغه زما هیڅ نه خوښیږي. مور یې په خندا ورته وویل دروغجنه، او معظم علي هم په خندا ووتی. قدرمنو اورېدونکو، عطاالله خان د کټک کلا په یوه خونه کې ناست و. معظم علي خونې ته ورننوت او له هغه سره یې سلمسه وکړل او بیا په مخ کې کښېناست. عطاالله خان وویل ما ته پرون ستا په باب فرمان راورسېد، مبارکي درته وایم او زما باور دی چې ستا نوی منصب به د اړیسه لپاره د خیر او برکت سبب سي. ته کوم وخت غواړې ولاړ سې؟ معظم علي وویل که پوځ تیار وي نو زه سبا ته روانېږم. عطاالله خان وویل د پوځ لپاره باید ته څو ورځې انتظار وکړې. زه چې کوم کنډکونه غواړم ستا تر قومندې لاندې راسي، هغه د میدناپور او بردوان په منځ کې پراته دي. زه همدا نن هغوی ته حکم استوم. معظم علي وویل په سرحدي سیمو کې د مراټیانو د نوي یرغلونو له امله زما دلته ډېر زنجېدل مناسب نه دي. دا به غوره وي چې تاسو پوځیان ته امر وکړئ چې همهلته سرحدي کلا ته راسي. زه به سبا سهار وختي وخوځېږم. عطاالله خان وویل ډېر ښه، زه به همدا اوس هغوی ته امر واستوم. ته نن زما میلمه یې. ما میر جعفر ته ستا د لوړ مقام یادونه وکړه، هغه چې دا واورېدل ډېر خوشحاله سو. معظم علي وویل میر جعفر دلته دی؟ ما خو فکر کاوه چې هغه به په بردوان کې وي. عطاالله خان ځواب ورکړ هغه د یوې مهمې مشورې لپاره دلته راغلی دی. داسې ښکاري چې حکومت ترې خوښ نه دی. ته ووایه په مرشد آباد کې د نواب صاحب حضور ته ورغلی وې؟ معظم علي ځواب ورکړ نه، هلته ما یوازې د میرمردن سره ولیدل. عطاالله خان وویل ښه، ته دا راته ووایه چې تا میرمردن ته د میر جعفر په اړه څه وویل؟ معظم علي وویل نه، له هغه سره مې څه خاصه خبره نه ده کړې. عطاالله خان له لږ ځنډ وروسته بیا وویل میر جعفر فکر کوي چې په دربار کې ځینې امیران د ده پر خلاف دسیسې جوړوي. څو ځلې هغه زه هم خبر کړی یم چې په مرشد آباد کې ستا پر خلاف هم ډول ډول اوازې خپرېږي. معظم علي وویل زما په ګمان خو حکومت د مراټانو پر خلاف ستا له کړو ورو څخه ډېر خوښ دی. بیا هم که ته بده نه منې نو یوه مشوره در کوم. عطاالله خان وویل زه ستا په څېر د مخلصو دوستانو مشورو ته اړتیا لرم، راته ووایه. معظم علي وویل زه غواړم چې ته د میر جعفر په باب ډېر پام وکړې. میر جعفر که کومه غلطي وکړي نو د هغه تر ټولو زیات پر دې نظردی سي چې دی د بنګال د واکمن خپلوان دی. عطاالله خان وویل تا ته معلومه ده چې د میر جعفر شخصیت مې نه خوښیږي. معظم علي وویل همدغه سبب دی چې زه تا ته دا مشوره در کوم. عطاالله خان وویل زه ستا مننه کوم، خو ستا په زړه کې دا خیال څنګه را پیدا سو چې میر جعفر ما ترې ایستلی سي؟ معظم علي اندېښمن سو، ځواب یې ورکړ ما دا نه دي ویلي چې میر جعفر ته ترې ایستلی سي، ما یوازې همدومره وویل چې میر جعفر ته پام کوه. عطاالله خان تر څو شېبو پورې په ځیر ده ته کتل، بیا یې ورته وویل معظم علي زه تا خپل دوست ګڼم، ته کومه خبر را نه پټوې؟ که په مرشد آباد کې زما دښمنان زما پر خلاف څه دسیسې جوړوي نو زما خبرول ستا فرض دی. معظم علي وویل زه ستا پر خلاف له دسیسې خبر نه یم، که راته معلومه وای زه به دومره په اندېښنه کې وای نو داسې خبره به مې نه درته کوله. د میر جعفر په اړه دا اوازه خبره ده چې په بنګال کې هره دسیسه لومړی د ده په مغزو کې زیږي. هغه لومړی څو تنه ځان خوښوونکي د حکومت پر خلاف رالم سوي او بیا د خپلې وفادارۍ د ثبوت لپاره علي ورده خان پرې خبروي. پایله داسې چې باغیان وځپل سي، څو تنه ګناهکاران له څو تنو بېګناو سره ووژل سي او میر جعفر ته دا وخت په لاس ورسي چې پر ډېره نااهلي برسېره ځان حکومت ته د کار سړی ثابت کړي. زه خو تر دې پورې احساسوم چې داسې ورځ به راسي چې علي ورده خان به د امیرانو هر ورځ بغاوتونه دومره زړتوري او ناهیلې کړي چې له میر جعفر پرته به بل کوم خواخوږی نه ویني او دا به د بنګال د تاریخ تر ټولو بده ورځ وي. عطاالله خان ځواب ورکړ
زه یو پوځي یم، له دې سره مې هیڅ کار نسته چې میر جعفر څه کوي او څه نه، او علي ورجه خان د هغه په باب څه فکر کوي. یو سرتیری دننه ورننوت او عطاالله خان ته وویل میر جعفر تشریف راوړی دی. معظم علي جګ سو ویل نور ماته اجازه راکړه. عطاالله خان هم را جګ سو، هغه ته لاس ورکړ او ویل ډېر ښه، ته ولاړ شه، زما په کور کې استراحت وکړه. میر جعفر خونې ته ورننوت او له عطاالله خان سره تر شتلې مس وروسته یې معظم علي ته لاس وغځاوه او ویل څه وخت راغلې؟ معظم علي وویل همدا اوس راورسېدم. میر جعفر په کرسۍ کښېناست، ویل مهرباني وکړه، نه ماته اوس اجازه راکړئ. عطاالله خان وویل میر صاحب دی ډېر ستومانه دی، آرام ته اړتیا لري، که د خدای رضا وه ماښام به خبرې سره کوو. بیا سرتیري ته وویل ته دی زما کور ته ورسوه. معظم علي له سپاهي سره له خونې راووتی. میر جعفر او عطاالله خان تر لږ ځنډه په چوپه خوله یو بل ته کتل. بیا میر جعفر وویل د دې زلمي په باب ته باید ډېر پام وکړې، دا د میرمدن خاص سړی دی. عطاالله خان وویل زه یې پېژنم، پرون چې تا کومې اندېښنې ښودلې هغه تر څه حده پورې رښتیا دي. د معظم علي له خبرو ما دا اټکل وکړ چې د حکومت جاسوسان په موږ پسې ډېر څک دي. معظم علي فکر کوي چې زه ستا دښمن یم او هغه ماته وویل چې ستا په باب باید پام وکړم. ناڅاپه د میر جعفر رنګ تک ژیړ سو، ویل تا خو به هڅه نه وي کړې چې د اعتماد ترلاسه کړې؟ عطاالله خان وویل نه میر صاحب، زه دومره ناپوه نه یم، ما غوښتل یوازې دا معلومه کړم چې حکومت زموږ پر ارادو څومره خبر دی، او زه پر دې پوهېدم چې مرشد آباد ته زما په باب کوم خطرناک خبر نه دی رسېدلی. خو دا ستا بدنصیبي ده چې په هر ځای کې خلک در باندې بدګمانه دي. موږ نور باید ځنډ ونه کړو. پوځي منصبداران زما سره ملګري دي، والي که له موږ سره مرسته ونه کړه نو چې وخت راغلی د هغه کور به کلابنده کړو. خو له دغه ځوان نه ځانونه بیغمه کول ډېر ضروري دي. زه داسې حس کوم چې که دی پر وخت زموږ پر نیتونو وپوهېده نو زموږ ټول پلان به له خاورو سره خاورې کړي. زما په اند د هر انسان د ضمیر یوه بیه ده، خو معظم علي له دوی نه بیل دی. دی به په ټول توان زموږ مخالفت کوي او د سرحدي سیمو د قمندان په توګه به د ده مخالفت موږ ته ډېر ستونزې پیدا کړي. میر جعفر وویل نو آیا دا ضروري ده چې ده ته دا وخت ورکړو چې سرحد ته ځان ورسوي؟ عطاالله خان وویل نه دا ضروري نه ده. میر جعفر وویل خو په اوسني وضع کې که پر ده لاس واچوو دا به راته خطرناکه وي. عطاالله خان وویل موږ پرته له دې چې هغه ونیسو سرحد ته یې د تلو مخه نیولی سو. که د میر حبیب استازی بیرته نه وي تللی نو هغه ته دا احوال ورکړي چې معظم علي به سبا سهار ته له دې ځایه روانیږي. دا هم هغه ځوان دی چې د میرزا حسین بیګ حویلې ساتلې وه. ته هغوی ته دا هم ووایه چې هغه به له پوځ پرته له دې ځایه روانیږي. له مرشد آباد نه یوازې 8 تنه سرتیري ورسره راغلي دي او هم هغه به له دې ځایه ورسره درومي. د کټک او سرحدي سیمو ترمنځ ډېر داسې ځایونه شته چې د میر حبیب کسان هلته دي، په اسانۍ سره یې نیولی سي. که دغه پلان بریالی سي نو زموږ له مخې به یوه ډبره لیرې سي او پر موږ به څه بلابتي هم نه راځي. میر جعفر وویل هغه به له دې ځایه له پوځ پرته تلو ته چمتو سي؟ عطاالله خان ځواب ورکړ ما ده ته ویلي دي چې د ده برخه پوځ د بردوان او میداپور ترمنځ پړاو اچولی دي. میر جعفر وویل ته زما له اټکل نه هم ډېر هوښیار یې. عطاالله خان په خندا وویل میر صاحب دا ټول ستا د ملګرتیا اغېز دی. سبا ته د سهار لمانځه وروسته معظم علي او د هغه ملګري پر اسو سپاره له کلا ووتل چې میر جعفر دروازې ته نږدې د ده په مخه کې ودرېدی. هغه خپل لاس اوچت کړ او ویل معظم علي ودرېږه. معظم علي آس ودراوه. میر جعفر وویل زه ستا د دندې په ارزښت پوهېږم، خو زما په ګمان به دا غوره وي چې ته له پوځ سره تللی وای. زه ویرېږم چې که په لاره کې تا ته کوم خطر پیښ سي نو دغه 8 تنه به ستا د ساتنې لپاره بس نه وي. معظم علي ځواب ورکړ زما د ساتنې خبره دومره ارزښت نه لري او زه دا مناسبه نه بولم چې د پوځ په انتظار کې دلته پاته سم. میر جعفر وویل په هر صورت ته باید په لاره کې ډېر پام وکړې. په تېرو څو ورځو کې مراټیانو له دې ځایه 40 میله لیرې ډېر کلي لوټ کړي دي. میر جعفر چې دا خبره وویل د معظم علي ملګرو ته یې وویل معظم علي د بنګال د پوځ ډېر غوره سرتیری دی او د ده ژوند ډېر ارزښت لري. زه غواړم چې تاسو د ده ښه ساتنه وکړئ. معظم علي وویل تاسو زما غم مه کوئ. قدرمنو اورېدونکو له کرۍ ورځې مزله وروسته معظم علي او د هغه ملګري د یوه کلي د ملک په کور کې پاته سول. راتلونکې ورځ ماپښین مهال یوه خوړ ته نږدې دوی د دمې جوړولو لپاره تم سول. د خوړ پر دواړو غاړو ګڼې ونې وې. له لږ دمې جوړولو وروسته دوی د ماپښین لمانځه لپاره پاڅېدل. له لمانځه څخه چې وزګار سول دوی غوښتل چې خپل پر ونو پورې تړلي آسونه پرانیزي
چې ناڅاپه له څلورو لوري نه کوم 50 تنه وسلوال مراټیان راښکاره سول. د معظم علي ملګرو ته یې پر اسو د سپرېدو او یا د ټوپونو د سمبالولو وخت ورنه کړ. 50 تنو دوی ته ټوپکونه نیولي وه او ترې راچرپېره سول. یو تن ور وړاندې سو او ویې ویل نوره مقابله کومه ګټه نه لري، تاسو ته دا غوره ده چې خپلې وسلې وغورځوئ. معظم علي څو شېبې په اندېښنه کې زړه نازړه ولاړ و. بیا یې خپله توره او ټوپک وغورځول او د ده ملګرو هم همداسې وکړل. یو د پاخه عمر خاوند چې له جامو نه د دې ډلې سردار ښکارېدی وړاندې ورغلی او د معظم علي نه یې وپوښتل ته له کومه ځایه راغلی یې؟ معظم علي په جواب کې وویل تا ته دا اړتیا نشته چې له موږ نه پوښتنه وکړې، دا راته ووایه ته څه غواړې؟ مراتي سردار ورته وویل موږ غواړو چې تاسو راسره ولاړ سئ. معظم علي وویل چېرته؟ مراتي سردار ځواب ورکړ بندیانو ته څوک د داسې پوښتنو حق نه ورکوي. زه ستا د سر د ساتنې ذمهواري اخلم، خو که چا په لاره کې د تېښتو هڅه وکړه نو په ګولۍ به وویشتل سي. د مراتي سردار په اشاره څو تنه وړاندې ورغلل. د هغې وسلې او اسونه یې واخیستل او د دوی لاسونه یې پرې وتړل. لږ ځان وروسته معظم علي او د هغه ملګري د بندیانو په توګه په یوه نامعلوم لوري روان سول. ترې ونیو پورې په ځنګلونو او غرو کې له مزلونو وروسته له سرحده په پورې غاړې یوه کلي ته نږدې د مراتیانو پوځ ښکاره سو. معظم علي او ملګري د وسلوالو پهردارانو د ټوپکونو تر سوري لاندې له پړاو نه تېر سول او کلي ته ورسېدل او بیا په تنګه کوڅه کې یو ماڼۍ ته ننوتل. د مراټي پوځونو څو سرتیري چې دوی ولیدل راټول سول. د هغې ډلې مشر چې دوی یې نیولې وه پوځي منصبدار ته وویل د پوځ سالار امر کړی دی چې له دې بندیانو سره به غوره چلند کوئ، دوی به نه ځوروئ، خو که یې کوم یوه د تېښتې هڅه کوله نو بیا له ځنډه یې په دار وځړوئ. ستر سالار تر څه وخته دلته راتلی نه سي. بیا یې معظم علي ته اشاره وکړه ویې ویل دا د بنګال د پوځ ډېر لوی سالار دی، زموږ سالار امر کړی دی د ده به ځانګړی خیال ساتي. پوځي منصبدار سرتیرو ته مخ ور واړوه او ویې ویل دوی بوځي په خونه کې بندیان کړئ، سمدستي 2 تنه په یوه خونه کې واچوئ. معظم علي وړاندې ورغلی او له لوی منصبدار نه یې پوښتنه وکړه زه غواړم پر دې وپوهېږم چې له چا سره بندیان یو. هغه په بېشرمي ځواب ورکړ بندي د داسې پوښتنو حق نه لري. بیا هغه سپاهیانو ته وویل دی له اکبر خان سره په لویه خونه کې واچوئ. پهردارانو بندیان د ماڼۍ یوه اړخ ته بوتلل. د معظم علي 8 تنه ملګري یې په 4 خونو کې واچول او بیا یې د یو پراخې خونې دروازه پرانیستله او معظم علي ته وویل چې ورننوځي. معظم علي په خونه کې ورننوت او پهردارانو له بهر نه دروازه ورپسې وتړله. دی تر څه ځنډه پورې له دروازې سره ځای پر ځای ولاړ و. د دروازې له چاکونو د ماپښین د لمر وړانګې د ننه ورننوتلې وې. پر غول یې د خرما د پاڼو پوزې وړېدلې وه. معظم علي دیوال ته ډډه ووهله او کښېناست چې سمدستي د تیاره خونې په بل کونج کې یو بل بندي ولیدی چې بې حرکته ناست و. معظم علي وویل وروره داسې ښکاري چې تقدیر د یوې مودې لپاره دواړه یو د بل ملګري کړو. آیا دا غوره نه ده چې یوه او بل ته ځانونه وپېژنو؟ بندي په بیړه راجګ سو او معظم علي ته نږدې کښېناست. ویې ویل زما نوم اکبر خان دی، نږدې 3 میاشتې کېږي له وراټیانو سره بندي یم. په پیل کې په دا حویلۍ کې د ګرځېدو راګرځېدو اجازه راته وه، خو کوم 20 ورځې مخکې مې د تېښتې هڅه وکړه، له هغو راهیسې یې دلته بندي کړم. معظم علي په حیراني بندي ته کتل. هغه د 12 کلو هلک ښکارېدی. د هغه په غټو خټو سترګو او سپین ښکلي مخ کې ډېر راښکون و. معظم علي ترې وپوښتل ته یې په څه ګناه بندي کړی یې؟ کم عمره هلک په غوسه سو ځواب یې ورکړ ما څه ګناه نه ده کړې. معظم علي وویل ستا څهره وایي چې له کومې ښې کورنۍ سره تړاو لرې. زه غواړم دا پوښتنه درنه وکړم ته د کوم ځای اوسېدونکی یې او دلته څه ډوله ورسېدلې؟ هلک د دې پوښتنې په ځواب کې په لنډ ډول خپله کیسه ورته تېره کړه. زه د روهیلکند یم، پلار مې عظیم خان نومېده چې د خپل کلي سردار و. هغه د اسونو د سوداګرۍ سره مینه درلوده. له راجوپان نه به یې اسونه اخیستل، کله به یې په لکنو او کله به یې په حیدرآباد کې پلورل. زما مشر ورور به زیاتره له ده سره تلي. 6 کال ما د تلو زد وکړ او د هغه پر ځای زه ورسره راوستلم. زموږ سره 40 تنه وسلوال نوکران هم وه. له راجپوتان څخه مو 250 اسونه راسره راوستل او د لکنو پر لور روان وو. په لاره کې د اوده له سرحد نه لږ وړاندې مراټیانو یرغل راباندې وکړ. پلارجان مې له 15 تنو نورو سره شهید سو او 7 تنه مراټیانو بندیان کړل او نور پاتې کسان وتښتېدل. د مراټیانو سردار نور کسان د پلټنې او تلاش وروسته بیرته خوشي کړل، خو زه یې ورسره وساتلم او 2 ورځې وروسته یې میر حبیب ته واستولم.
میر حبیب زه دلته راواستولم. هغه کله کله د څو ورځو لپاره دلته راځي او له ما نه تل دا پوښتنه کوي چې زما سرتېرو خو به تا ته څه تکلیف نه وي در رسولی. که زه له چا نه شکایت وکړم نه هغو ته سخته سزا ورکوي، خو چې زه ووایم چې ما مې خپل کوټه پرېږده دا ځواب راکوي چې کله په روهیلکند باندې یرغل کوم نو تا به راسره بوځم. ستا پلار په خپل کور کې ډېر شتمني راټوله کړې ده چې ته د خپل کور د خزانې په موندلو کې مرسته راسره وکړې نو بیا به دې خوشي کړم. چې هر څومره ورته ووایم چې موږ په کور کې خزانه نسته، دی راته وایي چې که ته پر خزانه خبر نه یې نو له ورور څخه دې پوښتنه وکړه. میر حبیب پر دې باور دی چې زه به د چیښې هڅه نه کوم، ځکه یې په دې حویلي کې د ګرځېدو راګرځېدو اجازه راکړې وه. یو ماښام زه له دې ځایه تښتېدم او کرۍ شپه په ځنګلو او غرو کې ګرځېدلم، خو سهار مهال زه څو تنو سپرو بیا ونیولم او دلته یې راوستلم. له نیکه مرغه میر حبیب دلته نه و، سرتېرو یې زه په دې خونه کې بندي کړم او نوره سزا یې رانه کړه. چې میر حبیب راغلی نو زه یې په سزا کې 2 ورځې وږې وساتلم. اوس مې سهار او ماښام د لږ ساعت لپاره د دې خونې نه د باندې باسي، خو ډېره کلکه پهره را باندې کوي چې د بیا تښتېدو هېڅ لاره نه وي. زه افسوس کوم چې ته هم د دوی سره بندي یې. ته راته ووایه دلته څه ډول ورسېدلې؟ معظم علي ځواب ورکړ. زه لکه ټک نه د اډیسا د یو سرحدي کلا په لور تلم. په لاره کې مراټیانو ناڅاپه یرغل وکړ او زه یې ونیولم او له تا سره له خبرو مخکې زه پر دې هم نه پوهېدم چې زه له میر حبیب سره بندي یم. قدرمنو اورېدونکو، 6 میاشتې وروسته یو سهار 4 وسلوالو کسانو معظم علي له خونې نه وایستی او له ځان سره یې بوتلی. معظم علي بې له دې چې څه ووایي په چوپه خوله ورسره روان و. وسلوال سرتېري د یوې دروازې تر شا ودرېدل او معظم علي د دوی په اشاره دننه ننوت. دغه لویه خونه په ګران بیه فرش او سامان سنبال وه او 2 تنه پر غالۍ ناست وه او شطرنج لوبه یې کوله. دې دواړه له جامو نه داسې ښکارېدل چې مسلمانان دي. یو ډنګر زلمی و او بل د پوخ عمر خاوند پلن له رعبه ډک سړی و. ځواکمن سړي وپوښتل ستا نوم معظم علي دی؟ معظم علي ځواب ورکړ هوکې. ځواکمن وویل ما خپلو سرتېرو ته لارښوونه کړې ده چې کوم بندي ته بیا به سببه څه زحمت ورنه کړي. ته خو به زما له کوم سرتېري نه څه شکایت نه لرې؟ معظم علي ځواب ورکړ یو بندي به څه شکایت ولري؟ ځواکمن سړي وویل موږ به هڅه وکړو چې ته ځان ډېر بندي احساس نه کړې. زه د توریالیو عزت کوم او تا د میرزا حسین بیګ د کور په ساتلو کې د خپل همت او میړانې ثبوت وړاندې کړی دی. معظم علي وویل ستا معلومات د شاباسي وړ دي. ځواکمن سړي وویل ستا په باب د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زه دې ته اړ نه وم چې چا ته ورسم. اوس دا خبره ډېره مشهوره سوې ده چې د سرحد د پوځ مرستیال او د هغه 8 تنه ملګري بېدرکه سوي دي او ما ته دا معلومول ګران نه و چې دغه پوځي مرستیال څوک دی. معظم علي وویل زه د ځان په باب له تا نه د څه نیکۍ تمه نه لرم، خو که ته میر حبیب یې نو زه غواړم له تا نه دا پوښتنه وکړم چې د بنګال سره دې په څه دښمني ده؟ میر حبیب ځواب ورکړ زه نه د چا دښمن یم او نه دوست، زما یوازې د بنګال د امیرانو له دولت او دښمنیو سره مینه ده. معظم علي وویل خو ته مراټیانو ته لاره صفا کوې؟ میر حبیب وویل مراټیان له ما سره د دولت او شتمنۍ په پیدا کولو کې مرسته کوي. زه افسوس کوم چې ته د کوم شتمن چا زوی نه یې، خو که ته د کوم شتمن سړي کور راوښیې نو ستا د مرستې په ترلاسه کولو کې څه نیوکه نه کوم. معظم علي له غوسې غاښونه وچیچل ویې ویل زه تا ته د یو کور لاره درښولی سم، خو هغه د مرشد آباد جیل دی. میر حبیب په بې پروایي سره ځواب ورکړ جیل ته هغه څوک ځي چې د هیڅ چا ورته اړتیا نه وي، او زه په ډېرو بوته حالاتو کې هم د بنګال واکمنو ته دا ډاډ ورکولی سم چې ما ته اړتیا لري. ته یو هوښیار سړی یې، خو زه حیران یم چې تا ولې داسې فکر کړی چې د لویو لویو شتمنو پر خزانو پهره دي د بنګال لپاره خدمت دی. معظم علي وویل که ته پر دې خبره خفه وې چې خلک دې د حسن بیګ له کوره نامراده راستانه سول، نو زه غواړم ستا دا بدګماني لرې کړم. د میرزا حسین بیګ په کور کې روپۍ نوی عزت و چې ساتنه پر هر شریف انسان فرض دی. میر حبیب ځواب ورکړ ما په لوړ پور خلکو کې داسې څوک نه دی لیدلی چې د عزت په نامه وپوهیږي، هغوی یوازې د حکومت او شتمنۍ په معنا پوهیږي. معظم علي وویل زه چې د کوم بنګال د عزت او ازادۍ ساتنه غواړم هغه یوازې د امیرانو بنګال نه دی، زما هغه بنګال دی چې لکونه مسلمانان یې د خپل راتلونکي نسل وطن بولي، او زه یې له غلو لاره وهونکو
او د انسانیت دشمنانو له شره خوندي غواړم. میر حبیب وویل ځوانه زه ستا خیالونه ستایم، خو کوم بنګال چې زه پیژنم د هغو ساتونکي زما په اند له د باندنیو لارو وهونکو نه زیات خطرناک دي. هغه ورځ به زر راورسیږي چې ته د بنګال پر ځای د خان په اړه فکر کې سې. یوازې د علي وردي خان تر سترګو پټېدو پورې خبره نه ده، تر هغه وروسته به ته د بنګال په اړه فکر کول هم ناپوهي بولې. تر هغه وخته ښایي ته زما سره بندي پاتې سې، خو که تر هغه وړاندې ستا په خیالو کې څه بدلون راغلی نو زه به په ډېره خوښۍ ستا مرسته ومنم. بیا به موږ د بنګال په باره کې نه بلکې د خپلو ځانونو په اړه فکر کوو، کټ مټ د مرشد آباد د امیرانو په څېر چې هر یو یې ځان د علي وردي خان د تخت وارث بولي. د هغو خلکو د نارو په جواب کې موږ هم د دې نارو حق لرو چې بنګال زموږ دی. معظم علي وویل که ستا په ملګرتیا ماته د ډیلي تخت هم په لاس راځي زه به دغه جیل او د نمرک مرګ غوره بولم. میر حبیب وویل د انسان د خیالونو په بدلون کې ځنډ نه راځي. زه څو میاشتې او یا څو کلونه انتظار کولی سم، په دې موده کې به زما هڅه دا وي چې تا ته دلته څه تکلیف ونه رسیږي. د حویلۍ دننه تا ته د ګرځېدو راګرځېدو پر ازادي سته، خو که دې د چیښتې هڅه وکړه نو د لاسو او پښو له غوڅولو دې دریغه نه کوم، نور ته تلای سې. معظم علي له خونې ووت او د وسلوالو سپاهیانو سره روان سو. قدرمنو اوریدونکو، د علي وردي خان پوځونه له بین ناپور سره نږدې اړولې وه. میر جعفر د علي وردي خان کږدۍ ته ورننوتی او له 3000 فرشي سلام وروسته په ادب ودرېدی. د علي وردي خان د تخت تر شا 2 تنه ساتونکي له استورو تورو سره ولاړ وه. میر جعفر څو شېبې په اندېښنه او ویره ولاړ و. بیا علي وردي خان وویل غواړم دا پوښتنه درنه وکړم چې عطاالله خان دلته له راتلو ولې ځان غړوي. میر جعفر ځواب ورکړ علي مقامه زه نه یم خبر. علي وردي خان وویل زموږ پر خلاف هیڅ دسیسه هم داسې نه ده چې ته پرې خبر نه وې. میر جعفر وویل علي مقامه که زه پر دې دسیسه خبر وای نو تا ته به مې یې سر راوړی وای. علي وردي خان وویل د هغه د سر په اړه به فکر وروسته وکړو، سمدستي غواړم چې پر دې خبر سم چې هغه څه اراده لري او هغه دا جرأت له کومه کړ چې زما له امر نه سر وغړوي او د معظم علي درک تر اوسه پورې ولې معلوم نه سو. قدرمنو اوریدونکو، دا چې میر جعفر به څه ځواب ورکوي او نور څه حالات به مخته راځي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو په پاک سپېڅلي لایزه له رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.